ته یاد ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي کل مسکر حرام، هر نشه ورکوونکی شی حرام دی، هر نشه ورکوونکی شی. په دې کې نسوار، سیګرټ، چرس، افیم، هیروین چې څه دي هغه په دې کې دننه داخل شو. دا بعضې سینه زوري غونته کې کوي وایي نه نسوار چې دی نو دا دغه نه ورکوي نشه، چې نه ورکوي پرېږده، چې نه ورکوي نو بیا خو ښکلې خبره دې وکړه پرېږده، نه چې راته نشي ښکلارېدی خو دې کې څه چل دی که نه. چې سیګرټو کې نشه نشته نو بیا ولې نه پرېږدي؟ نو نسوار او سیګرټ حرام دي، بس وی مکروه دي، مکروه ټکي پکې چا راوستی. دا بعض مولیان صاحبان یې پخپله کوي زموږ په دې ملکونو کې، چونډې به غټ غونته کې هغه لګولی، نو بیا چې ده ته پوښتنه کوي چې نسوارو څه حکم دی، هغه لیونی ده ته وایي چې دا حرام دي، وایي دا مکروه دي جي. وایي دا به سړي داسې نشه نه راولي چې سړی بلکل ګډوډ کړي. نو موږ وایو صحیح ده که د نشو درجات دي که نه، دا په سړي کې نشه راولي خو نشه یې لږه کمزوري ده. خو نسوار، سیګرټ، چرس، افیم او هیروین او دا هر څه استعمالول حرام دي، د دې خرڅول حرام دي، د دې اخیستل حرام دي، په دې باب کې چا سره مرسته کول حرام دي، د دې دپاره چا له ځای ورکول، دوکان ورکول په کرایي باندې دا حرام دي. نسوار ولې حرام دي؟ مختصر جواب، اولنۍ وجه چې نشه ورکوي، دویمه وجه چې دا په پلیتو شیانو کې دی، او الله وایي دا پیغمبر ما دې دپاره درلېږلی دی یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث، چې پاک شي نه حلال کړي او پلیت شي نه حرام کړي. نسوار پاک دي که پلیت دي؟ نسواریان مني چې رسخا شی دی، نسواریان یې مني وایي رسخا شی دی. یو نسواري م ګورې دا نه وایي چې نسوار پاک شی دی، نسخه شی دی، د ګوتو نسخه وینځي، د جیب نسخه وینځي، د خولې نسخه وینځي، د ګاډي نسخه وینځي، د تولۍ نسخه وینځي، د بالښت نسخه وینځي، پاک پکې دي څه؟ کور یې څښا کړی، میدان یې څښا کړی، کمره یې څښا کړي. کلیو کې ګورې نه کور کې دغه شان داسې د کټ نه ور دغه کړي د هر شی ګنده کړي. د دې د لاسه نسوار ناروا دي. درېیمه وجه یې دا ده چې نسوار ناروا دي ځکه چې دې کې نقصان دی جسم ته. او الله وایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، هغه شي ته لاس مه اچوئ چې ستاسو تباهي پکې. دا آیت موږ سره پرون تېر شو. څلورمه وجه چې نسوار ناروا دي په دې کې اسراف دی، او الله د اسراف نه منع کړې ده. اوس پکې شپږو والا پوڼې راوتې ده، او بل ورځ یو کس راته لګیا وایي چې یو پوڼۍ پکې په 14 ریاله ده. سړی په 14 ریاله ځای نه نسواره کوي. دا د اسراف نه کوي، زیاتیا نه کوي. که غریب له 70 ریال ورکړي نو طبیعت یې سم خراب وي، او په دې ګن باندې چې 14 ریاله ورکړي نو سم ورته خوشحاله. او بیا روژه نه روانه تاسو به حالات وینئ د خلکو، خبر ورسره څوک نشي کولی روژې سر ته ختلې. ما ورته ویلي چې نسوار کوه چې اوس روژې سر ته خېږي، روژه څنګه سر ته خېږي؟ خو نشه پکې ده که نه؟ موږ ته وایي نشه پکې نشتې، چې نشه پکې نه وي بیا روژه سر ته نه خته. خو دا روژه چې سر ته ختلې ده نو په دې کې څه چل دی؟ نشه ده. زموږ په ملکونو کې مازدیګر ټیم کې چې راوځي په روژه کې یاره د شمار یو څوک انسان به روغ ولاړي نو ټول یو بل سره جنګونه کوي. ځکه چې غالبا خلک نسواریان دي، نسوار یې د سهار نه وي لګولي، نه په دې ټیم کې بیا به جګړې وشي. ښه ماښام بانک چې وایي کجورو اوبه دانې څکلي چې نسوار ولګي، نو بیا به غلی ناست وي
چې دا نشه پې اثر وکړي او وایي نشه پکې نشته. زه حیران یم دې چې دا څنګه خبره شوه. زه یو بېر د کلیوالو ډېرې ته ورغلم، یو کس سره مې کار په روژه کې د ماښام لمانځه نه بعد. نو ما ته څه پته وه چې دوی نسوار لګولي او په جاز کې ناست دي. زه ورته نه شوم، یو کس ناست و په دې مجلس کې منډه وکړي ورته وویل ما لکه پلانې چیز و نو هغه دا خوله پړسولې ما ته عجیبه داسې تندی راولېدلی دی، چاړه شوی دی. د مخکې ورځې کې خو ما ته لیدلی خو خبرې یې کولې چې لکه دې کمره کې بیا ورته ورغلم نو کوم کس چې په کار و هغه راته ویلی شو، هغه ته مې وویل لکه ما دا سړی ناست دی دلته څه چل شوی دی. وایي دې ټیم کې لکه موږ پابندي لګولې څوک خبرې نه کوي. څنګه چې معمولي خبرې دې وکړي نو هغه نشه بیا سر ته نه خېږي. پاو ساعت لس منټه به بلکل مدم پروت وي نو نشه سر ته وخېږي. خو بیا موږ سره چې بس شروع کوي نشه پکې نشته وي. نه نوي په نسوارو کې نشه کمزیږي ده او په سګرټ کې نشه کمزیږي ده. دا خو مکروه دي، نه کول یې غوره دي. بعض مولیان صاحبان په پاکستان او په افغانستان کې د خاص کر دغه توغندي چې دي د تراویح چې پړوي هغه 3 ورځو کې چې ختم کوي نو هغوی سره دا تکدان چې دی دا ورسره والعیاذ بالله په محراب کې پروت وي. ګورئ د دې نه به دا مشران خبرې خصوصا اوس حالات الحمدلله ښه شوي دي. نه دا نه چې یو څو رکعته تراویح وکړي بیا پکې لکه دمه کوي که نه یو څو منټو نه په دغه یو څو منټ کې یو چونډی پکې ولګوي چې څه نه څه دغه خو به وشي. ځکه چې هلته دومره تیزې تراویح کول او ختم کول په 3 ورځو کې دا خو هسې نه کېږي که نه. زه په حج کې د یو سپین ږیري سره میلاو شوم نو ما ورته نصیحت وکړو، هغه غوسه شو. هلته یې وایي مولیان کوي او هلته یې دا کوي هلته یې دا کوي. ما ګوره حاجي صاحب ته مولیان پرېږده خو ما تا ته نصیحت وکړو خفه کېږه نو مشر یې زمونږ دی. بیا مې ورته داسې یو څو دلایل وښودو زه دې چې په دې غاړه وټپولو په دې اوږه او دا د اختر ورځ وه موږ روان وو دا غټه جمره مو ویشتله غټ شیطان چې ورزموږ خلک وایي نو زه یې داسې وټپولم په اوږه ما ته وایي خانه د اوسې پورې چې دا روان یم او ګرځم دم د دې په برکت وایي او چې ته نه باندې دم به نه کړي دا مخکې ته حج به څنګه کوو وایي ما خو د باندې غاړه ازادي کړې وای نو ستا خپل کار دی که منې او که نه یې دا مې یو فایده ته ورسره ذکر کړه چې دا د بعضو مولیانو کمزوري خبرې دي چې دا مکروه دی. اوس ښه کار دی، حرام کار دی، نشه ده والعیاذ بالله. ماشومان هم پې مړېږي زموږ په علاقو کې، زنانې هم کوي، زنانه هم دا نسوار کوي. ګوره خصوصا دا مشرانې زنانې چې ښه د سړو په شان به ډوې راوباسي د جیب نه او نسوار به ولګي ته به ورته حیران شي. نو په دې کې څه فایده ده؟ بغیر د نقصان نه پکې نور هېڅ هم نشته. الله دې زموږ د معاشره پاکه کړي او چې څوک یې کوي الله سبحانه وتعالی د هغوی له توفیق ورکړي چې دا پرېږدي او الله دې ورله صبر ورکړي د دې نه.